طالبانو ننګرهار کې یو کس تر شکنجې لاندې وژلی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د سرجل سیمې یو اوسېدونکی ګلمرجان ادعا کوي چې وړمه ورځ طالبانو دی او د دوه ورونه د خیوي امنیه قومندانۍ ته ورغوښتي او بیا یې تر سختې شکنجې لاندې نیولي ول. ګلمرجان وایي د ده ورور عبدالمجید چې له 10 ټولګي هم فارغ و د طالبانو تر شکنجې لاندې وړمه ورځ په امنیه قومندانۍ کې وژل شوی او بیا یې جسد د دوی کورنۍ ته سپارلی دی. نوموړی وایي څو ورځې وړاندې دوی یو خپلوان چې د کاپیسا اوسېدونکی او د ده اوښه یعنې د مېرمنې ورور خیوي ولسوالۍ کې ځان وژنه کړې وه چې په تورې دوی ولسوالۍ ته ورغوښتل شوي وو، خو وروسته ورته د وژل شوي د کاپیسا د اوسېدونکي کورنۍ لاسلیک کړی او دوی پاک ثابت شوي وو. ګلمرجان وایي اوس یو وار بیا د وژل شوي کس کورنۍ د خیوي امنیه قومندانۍ ته حاضره شوي چې امنیه قومندانۍ د سې شنبې پر سهار یو وار بیا دی د ده منځنی او کشر ورور ولسوالۍ ته ورغوښتل شوي او سخت شکنجه شوي دي. نوموړی وایي قومندان هغوی ځکه شکنجه کړي ول چې دوی اعتراف وکړي، خو دوی وایي موږ بېګناه او هغه مو خپلوان وو. د نوموړي د معلوماتو له مخې یو ښي کال وړاندې یوې یادي شخړه کې یو کس وژلی و او بیا یې د دوی کور ته پناه وروړې وه چې 10 ورځې مخکې مړی خیوه کې موندل شوی و. ګلمرجان وایي د ده وضعیت اوس ښه دی، خو کشری ورور په سخت حالت کې دی. دغه کورنۍ وایي د ورور تر وژلو او د دوی تر وهلو وروسته هم ورته ګواښ شته او ویره لري چې نور ضرر به ورسیږي. د دوی یو کلیوال عبدالله مجاهد هم د وچوله ته وویل د کاپیسا د اوسېدونکي تر ځان وژنې وروسته د هغوی او محمد انور کورنیو ترمنځ لیکل شوي وو چې پر دی هیڅ ډول شک نه لري. دی هم وایي چې پرون د محمد انور درې زامن د امنیه خیوي امنیه قومندان ورغوښتي او په شکنجې کې یو کس وژلی او 2 زخمیان دي. د دغې کورنۍ له لوري د وچویله ته لیږلي ویډیوګانې ښکاري چې د وژل شوي کس بدن شین شوی، پر پښو پوندو او لاسونو یې لوی او واړه پرهرونه هم ښکاري. ویډیوګانو کې ښکاره کیدونکي کسان هم ورته زخمونه لري او پر بدن د سختو وهلو ټکولو نښې هم ښکاري. دغه ویډیوګانې پر خواله رسنیو هم خپرې شوي دي. طالبانو هم ومنله چې کسانو د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د قتل د یوې قضیې په تړاو امنیه قومندانۍ ته د تحقیق په موخه ورغوښتل شوي 3 ورونه وهلي ټکولي چې یو پکې د ډېرې شکنجې له امله وژل شوی دی. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ ویان رئیس زابلي د وچوله ته لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له دغې پیښې وروسته د ننګرهار امنیه قومندان په امر د خیوي امنیه قومندان او نور 8 منصوبین نیول شوي او اوس په نظارت خونه کې دي. افغانستان کې د جمهوریت له پرځولو او طالبانو حکومت راوروسته له ډېرو ولایتونو د هدفي وژنو د طالبانو له لوري د شکنجو او خلکو په نښه کولو او د تیر نظام د عسکرو او منصبدارانو د وهلو ټکولو ریپورټونه ورکول کیږي، خو ډېر کله طالب چارواکي نه مني او ډېری پیښې صح وبولي.